السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس ته ښه راغلاست. نن زموږ درس دی اپوستخوف. په دې درس کې به دا تشریح کوو چې اپوستخوف څه دی، څنګه او چیرته استعمالیږي. l'animal, j'écoute, s'il, l'histoire, l'hôtel, l'hôpital. دغه کلمو کې اوس تاسو وګورئ چې ال څخه وروسته دلته یو وړوکی غوندې د پاسه یوه نقطه ده، یوه اشاره غوندې یو نقطه غوندې ده. دې لپاره وایي اپوستخوف. دا چې دی اپوستخوف دی، یعنی د دې نوم اپوستخوف دی. دا په قوس کې چې یو وړوکی غوندې علامه اشاره غوندې وړوکی غوندې خط دی، دې لپاره اپوستخوف وایي. د دې نوم چې دی اپوستخوف. دا اپوستخوف کله چیرته او څنګه استعمالیږي؟ هر کله چې د یو لغت لومړی حرف واول وي، هر کله چې د یو لغت لومړی حرف واول وي یا اش مویه یعنی اش حرف وي، یعنی انګلیش کې چې اچ وایي، که چیرې اچ وي نو په دغه وخت کې مونږ کولی شو چې اپوستخوف ولګوو، خو لیکن په شرط دا چې مخکنی توری آخري حرف واول وي. هر کله چې د یو لغت لومړی حرف واول وي او د هماغه لغت مخکنی یعنی هغې نه چې مخکې کوم لغت دی هغې لومړنی حرف واول وي، وروستنی حرف واول وي، نو په دغه وخت کې د لومړی لغت واول حرف له منځه ځي او اپوستخوف اضافه. اوس دلته مثال کې ګورئ لنیمال، که چیرې له انیمال ووایو خو لیکن بیا صحیح نه راځي، نو دې له خاطره لنیمال یعنی هغې لومړی حرف لا دی واول له منځه وړو او د دویم حرف واول پرېږدو، په دغه وخت کې اپوستخوف اضافه کوو. اوس راځئ دلته مثالونو کې وګورئ. دلته یو څو مثالونه اوس تاسو لپاره تشریح کوم، صحیح ورباندې پوهیږئ. Le chasseur a blessé l'animal. Le chasseur a blessé l'animal. یعنی شکاري و یو حیوان چې کو زخمی کو. په دغه وخت کې l'animal دلته اپوستخوف راغی. On écrit l'animal à la place de l'animal. On écrit l'animal à la place de l'animal. On écrit mon liku l'animal. L'animal à la place de l'animal. L'animal de l'animal په ځای لیکو. ګوره l'animal په دغه وخت کې د لو آخري حرف واول دی، انیمال لومړنی حرف واول دی. هر کله چې داسې لغت سره مخ کېږئ چې د یو لغت آخري حرف واول وي او د ورپسې چې کوم راځي د هغه لغت لومړنی حرف واول وي، په دغه وخت کې د لومړني لغت آخري حرف چې واول دی دا له منځه وړي او ډایرکټ اپوستخوف لګئ. صحیح شو؟ لو انیمال په ځای چې ولیکو l'animal. اوس راځو دویم مثال کې وګورئ. chaque matin j'écoute la radio. chaque matin j'écoute la radio. chaque matin j'écoute la radio. هر سهار زه رادیو اورم، یعنی هر سهار زه رادیو اورم یا رادیو ته غوږ نیسم، رادیو اورم. صحیح شو؟ په دغه وخت کې وګورئ j'écoute دلته اپوستخوف راغی. وګورئ on écrit j'écoute à la place de je écoute. On écrit j'écoute à la place de je écoute. j'écoute de je écoute په ځای لیکو. صحیح شو؟ on écrit مونږ لیکو j'écoute à la place de په ځای د je écoute. ګوره je écoute په دغه وخت کې جو آخري حرف واول شو او écoute لومړنی حرف واول شو. صحیح شو؟ نو دې له خاطره د جو واول یا وروستنی حرف له منځه وړو، j'écoute لیکو، یعنی دلته اپوستخوف اضافه کوو. j'écoute. همداسې هر لغت چې آخري حرف واول وي
او ورپسې لغات چې راځي د هغې لومړنی حرف واول وي یا اش مویه وي یعنی اش بې غږه تورې وي. په دغه وخت کې د لومړنی حرف واول له منځه وړو او اپوستروف اضافه کوو. جو écoute posé j'écoute لیکو او لو animal posé l'animal لیکو. Je ne sais pas s'il vient ce soir. Je ne sais pas s'il vient ce soir. Je ne sais pas. زه نه پوهیږم s'il vient ce soir. چې هغه اگر هغه کچیرې هغه راشي او که رانشي. مثلا زه نه پوهیږم چې هغه راځي او که نه. صحیح شو. Je ne sais pas زه نه پوهیږم s'il vient ce soir اگر هغه راشي نن ماښام. On écrit s'il vient à la place de si il vient. On écrit mon لیکو s'il vient à la place de posay de si il vient. s'il vient چې د si il vient posay لیکو. دلته وګورئ si اخري حرف واول شو او il لومړنی حرف واول شو. نو په دغه وخت کې سیل یو ای یعنی واول له منځه وړو اپوستروف لګو s'il vient. که چیرې داسې ولیکو si il vient دا ډېره وایلو کې هم سخت تمامیږي په لیکلو کې هم قانون نه خلاف دی. نو په دغه وخت کې یو واول له منځه وړو د لومړني حرف s'il vient. په وایلو کې هم آسان شو قانون سره هم ګرامر کې هم جوړ شو s'il vient. اوس بل مثال Je pleure lorsqu'on me crie dessous. Je pleure lorsqu'on me crie dessous. زه ژاړم کله چې خلک په ما چغې ووهي یا خلک یعنی یو څوک په ما چغه ووهي. زه ژاړم کله چې یو څوک یا خلک په ما چغې ووهي یا چغه ووهي. صحیح شو. On écrit lorsqu'on à la place de lorsqu'on. صحیح شو. lorsqu'on د lorsqu'on په ځای لیکو. lorsque په دغه وخت کې اخري حرف واول شو. on لومړنی حرف واول دی. نو دا د lorsque اخري حرف واول دی له منځه وړو. دا دواړه سره یو ځای کوو. دلته یو اپوستروف لګو چې تلفظ یې lorsqu'on ډېر آسان شو. صحیح شو. او بل مثال کې وګورئ mon frère aime l'histoire des animaux. Mon frère aime l'histoire des animaux. Mon frère aime l'histoire des animaux. زما ورور د حیواناتو قصې خوښوي. On écrit l'histoire à la place de la histoire. On écrit l'histoire à la place de la histoire. په دغه وخت کې ګورئ on écrit مونږ لیکو l'histoire à la place de په ځای د la histoire. که چیرې داسې ولیکو la histoire وایلو کې هم سخت شو قانون نه خلاف دی. نو په دغه وخت کې لا اخري حرف چې دی واول دی او histoire لومړی حرف اش دی. اش مویه. هر کله چې لومړی حرف اش مویه وي یعنی اش وي نو په دغه وخت کې هم اپوستروف اضافه کوو. la histoire posé l'histoire. په دغه وخت کې ا له منځه وړو l'histoire. دا زمونږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چیرې همداسې کوم نور مشکل لرئ په کوم ګرامر نه پوهیږئ تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ او په راتلونکي ویډیو کې به تاسو لپاره تشریح کړم. تر راتلونکي ویډیو پورې خدای مو سپارم. ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. په مو هم ښه